د واده په اول شپه باندې چې کوم آداب دي مختصر هغه دي چې لاول کله سره ورزین او ذکر اذکار وړي زیات کی ځان سره بس تحفه محتوی سي خواږه ماګه شی وي سي چې کله ورش لاول به سلام وکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا به د کور والا پرې چونډي باندې پرې تندي باندې لاس کړي او دا دعا ویل مني اسالک خیرها وخير ما جبلت عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه دا دعا به وي او دا یې وروسته بیا که ممکنه وه او کور والا روغه وه نو به 2 رکعته لمونځ به وکړي دا به نه مخکې شي او ښځه به پسې ودرېږي 2 رکعته لمونځ به وکړي او د هغې نه وروسته بیا د هغې سره خپل اصول هغې ته بیانول پکار چې کوم اصول باندې ژوند تېرول پکار وي چا نه به ستر کوي چا نه به ستر نه کوي کوم امور دي هغه ټولو ته بیانول پکار دي دې لپاره چې د ژوند برابر وي او د هغې نه وروسته چې څومره نرمي هغې سره وي نو هغه دې وکړي تپوس یې ترې کوي چې که چېرته بیماره وي نو بیمارۍ په ټینګ بس میلاوېږي نه او که بیماره نه وه نو بس بیا د هغې سره د خپل د میلاوېدو په اسانه طریقه باندې هغه باندې ښه طریقه باندې چې په هغې کې ښه خوش اخلاقي وي دباو مباو پکې نه وي لکه بعضې جاهلان چې کوم دي نو هغې وایي چې لاول په ښځه باندې دباوونه کوي دا غلط طریقه ده بلکې د هغې زړه نرم وي مور او پلار یې پرېښي وي د هغې سره ډېر په نرمۍ باندې او ډېر په خوش اخلاقۍ باندې هغې ته تسلي ورکول اطمینان ورکول په دې طریقه باندې هغې سره د ژوند تېرول دي